رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی فرمایي چې ولا خلوف فم الصائم اطيب عند الله من مسك. د روزدار سړی د خولې وګمه چې کومه ده د لوګي نه چې په کوم خوله کې وګمه پیدا شي الله وی دا وګمه ما باندې د مشک او د عنبرو نه مخلګي. ته خدا خپل خوله د یو غریب سړی خان ته ورنږدې کی او داسې ورته وکي خان بوج لري د خوار کخله کې دی غول نیولې وای به ورته کنه ها او الله څه وای ولا خلوف فم الصائم اطيب عند الله من مسك. د روزدار د خولې وګمه چې ده دا ما باندې د مشک او د عنبرو نه مخلګي. لعنت په داسې قوم وي چې دا الله د شفقت ته وګوره، دا الله د رحیمانه او کریمانه نظر ته وګوره، دا الله د مهربانو ته وګوره او د انسان د بغاوت ته وګوره. د انسان نه لوی باغی دی وخت کې د الله نه بل څوک نشته. لوی باغی چې دی هغه انسان په کار خداو چې دا الله یو مهرباني. یا الله ما تاسو ته په خوا یو خبره کړې و چې زمونږ دا قوم چې دی دا اپریدي قوم نو اپریدي چې دی تحصیلدار او ډیپټي صاحب نډیر داسې جار او قربان کی. نو زمونږ یو خپل هغه چرته تحصیلدار لکواړ ته ورغلی نو تحصیلدار به ورته راپاسېدلی ورغاړې وته به یو په ملا بیا ولا ټپ ورکړی یو بیا ورته ویلي چې کورسۍ کې تشریف کېده. نو دی چې کور ته راغی نو ښځې ته وایي چې وا ښځې تحصیلدار صاحب له چې وی راغله دا سر او ته په کورسۍ کې راپورته شي ورغواړې ورته و په دې ملې وټپاوله و بیا راته ووایي چې په دې کورسۍ کې تشریف کېده. نو ښځې په دې تشریف پوه نه شوم چې دا تشریف څه شي رایایي. نو ښځه ورته وایي چې دا د غولو ځای له تشریف یایي که نه وی چې ته وګوره نو د ما د غولو د ځای دوره قدر وکړه چې تشریف یې ورته ووایي و په کورسۍ کې کېده. اوس اپریدي خو داسې دي او ته چې چېرته تاڼې ته لاړ شي تاسو ټول تېرېږي. ستاسو ایمان ما د پولیس او د تاڼې او د مرزا صاحب په مخ کې کتلی دی. ما ته معلوم یې تاڼې ته لاړ شي مرزا صاحب سلام علیکم داسې ناست دی علیکم څه چلې او تا خړوس نه زړه بوټ وځي. خدای خیر کې مرزا صاحب په غوسه دی او لا چې SHO صاحب ته ور مخامخ شي هلته ما ستاسو ایمان لیدلی ما کتلی ستا ایمان مې په تاڼه کې کتلی دی او د خپل قوم ایمان مې په تحصیل کې کتلی دی. شاه ابن ادهم د نوابی لباس بدل کا شاه ابن ادهم د نوابی لباس بدل کا رستو کا کارونه د دنیا عشق ولکړه. شاه ابن ادهم د نوابی لباس بدل کا رستو کا کارونه د دنیا عشق ولکړه. کړه په عشق د یو کې عاشقان په ځان لکونه. په خدای قسم چې په یو مین شي چې هغه د الله ذات دی دا دنیا به پتا مې نه او قسم په خدای دی چې په هغه ذات ته مین شي د دنیا به د مثقال ذره عمره پروا نه لري. د مثقال ذره عمره تاسو خیال را تاسو ځان ته وګورئ نن د بندگانو څومره تابع یې د بندگان
یو سر لور شي ډېر ټیټ ټپاس کې تللی او چې ورشي نو چټ ولیکي چې دا چټ دننه ورکه چې فلانې خان راغلی دی تا سره ملاقات. اوس هغه افسر د دوه نوم نه وي نو ته ورته بار ناست او انتظار کې. زه درته په ایمان وایم چې ځان ته سوی او زه ورغلی ما نه چټ لېږلی دی او نه مې جواب لېږلی. اردلي دروازه کې ولاړ دی یو طرف ته شه وایي جی اطلاع به ورته د حضرت عمر په دروازه کې دربان اوسه نیخ پې ورته د یو نه یې نو الله د لکونو کړي یې چې د یو شوي لکونه به ستاسو وي د هر څه به ستاسو وي نو یو الله هم پرېښی دی الله تاسو پرېږدي او په قیامت کې به هم دا چلو شي چې کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها زما قانون در تراغلی او زما قانون تغییر کړو او پریوی خو کذالک اليوم تنسى نن مام تفریخوي او هیر میکړي چې تا زهر کړو ما په دنیا کې نو ما ته هیر کړي. الله دې امان راکړي چې د قیامت غوندې سخت ورځي او دا الله درباري او الله تا ته وایي چې ته ما هیر کړي بیړه دې د پلار او د نیکم تباش وکړه غرق شوي که نه. نو عزیزانو یو ذات سره لگاو اور سبستا شي. ما تاسو ته دا خبره کړې وه چې الصوم لي وانا اجزي به روزه زما ده او د دې جزا به زه په خپل لاس ورکوم. یو روایت دا دی چې الصوم لي وانا اجزا به روزه زما ده او د دې په بدل کې به روزهدار ته زه ورکړلی کېږم. الله وایي ستا د روزې په بدل کې به زه درکړلی کېږم زه به ستا شم.